السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام. بابا د ماشومانو عالمي ورځ تېره شوه. په دې هکله تاسو د ماشومانو مور پلار د هغوی استادان او خاص کر ینګ ماشومان او چې کوم د یونیورسټي لیول ماشومان دي هغوی ته تاسو څه پیغام ورکوئ؟ ډیره مننه بچو. داسې ده چې لومبی خو په دې ټرایکا کې یو بل هم سټیک هولډر دی او بنیادی کردار دی، هغه ریاست دی. خو په هغې به چېرته بیا خبره وکړو. اوس چې دا کوم درې بنیادي کردارونه دي، یعنی مور پلار استادان او په خپله ډېر واړه ماشومان او بیا ځوانان یا ټین ایجرز، نو زما دا خیال دی چې نن په 21مه صدۍ کې د دې 21مې صدۍ د تقاضو سره سم پکار دا ده چې لومبی ذمواري په والدینو په مور پلار راځي، چې ځکه چې دا د ماشوم لومبي استادان دي. پکار دا ده چې دوی د خپلو بچو سره مینه هم وکړي، دوی د خپلو بچو تربیت هم وکړي او دوی سره مکالمه هم وکړي او دوی د سوال حق هم ورکړي. داسې چې دی نو یو نوې عمراني معاهده یا نوې سوشل کنټریکټ دی بچو سره کول دي. ځکه چې د پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې څوک د مشرانو عزت نه کوي او په ماشومانو شفقت نه کوي نو هغه زمانه نه دی. که چېرې دې حدیث مبارک باندې مونږ غور وکړو نو دا انټر ریلیټډ دی، یعنی ته به په ماشوم باندې شفقت کې او د هغه سره به مینه کې، هغه له به د هغه عزت نفس به نه مجروح کې، نو هغه به ستا چې لوی شي نو به ستا عزت کوي. نو یو خو دا دی چې زه د والدینو ته دا وایم چې د خپلو بچو له وخت ورکوي، د دوی په مخ کې تشدد مه کوئ، د دوی په مخ کې کنځلې مه کوئ، د دوی په مخ کې بد اخلاقه حرکتونه مه کوئ او په خپل ځان باندې لږ ضبط پیدا کوي، ضبط نفس. ځکه چې ته دوی ته آیډیل پرسنالټي ورکړې نو دوی به تا نه زده کړه کوي. د والدینو په رویه کې هم بدلون پکار دی. د والدینو که هر ورځ نه وي نو مور پلار چې کم از کم 15 ورځې پس او که نه وي نو چې میاشت کې یو ځل د خپلو بچو سره کینی او هغوی سره مکالمه کوي په سماجي ژوند، په دینی مسلو باندې هم چې څومره د هغوی پای کې د سیرت مبارک مطابق د هغوی څنګه تربیت کیدی شي. او د دې سره سره د عصري علومو په حواله هم، لکه زه به دې سلسله کې دا خبره داسې راټوله کړم د والدینو په حواله چې د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې یو پلار راغی وی چې ما زه خپل زوی ووهلم. نو هغه چې کله هغه زوی راوغوښته د هغه پلار او هغه ته یې وویل چې تا د خپل پلار ولې وهلی دی؟ نو هغه ورته ویل چې زه په ښه بد پوه شوی یم، نو دې پلار ما له څاروي راکړي دي او لاس کې کوتک راکړی دی، راته وایي چې دا څاروي سره وه او چې یو څاروی بل څاروی راوپرځئ نو چې کمې راپرځولې وي نو دغه بل له د ښکرو منځ وهه. نن وی زه کور ته رالم وی د زما مور راپرځولې وه، ما ورله د ښکرو منځ ووه. نو حضرت ورته مخ راواړو پلار ته چې تا ورته څه ښودي نو هغه ده زده کړي. نو یو خو دا خبره ده. دویمه خبره راځي استادانو صاحبانو له. استادانو صاحبانو ته وایم چې تاسو د نفسیاتو علم پکار ده چې ولولئ او په دې نفسیاتو کې یو کتاب د ګایډنس اینډ کاونسلینګ، هغه اکثر خلک نظر انداز کوي چې هغه د لارښودنې او د مشورې ورکولو نفسیاتي کتاب دی د ماشومانو په نفسیاتو. هر استاد له پکار دی چې هغه د ماشومانو د نفسیاتو نه خبري او هغه ته دا پته وي چې په نفسیاتي توګه باندې هم، یعنی د ماشومانو د ذهانت هم خپل قسمونه دي، څه فتین ماشومان وي، څه ذهین وي، څه اوسط وي، بیا بیلو ایوریج هم وي، یعنی د اوسط نه لاندې هم وي، مخبوط العقل وي، فاتر العقل وي، کم عقل وي. هغه ماشومانو سره ځان له رویه ساتل، د هغوی نه هغه شان توقعات کول په زده کړه کې هم. نو یو خو چې د نفسیاتو د علم سره، دویم دا چې په استاز کې پکار ده چې ضبط نفس وي، هغه د بیلنس ټمپرمنټ مالک وي، هغه جذباتي کېږي نه او په هغه کې سنګدلي نه وي. نو زما خیال دی که چېرې څنګه چې خیبره پرېدی وایي چې زور دی په نرمۍ کې د سختۍ نه ډېر لار په غره کې وباسي پستې اوبه. نو استادانو صاحبانو ته زه دا درخواست کوم چې په ځان کې ماډل رول هم پیدا کړي، په ځان کې کردار هم پیدا کړي او دې سره سره په خپل مضمون باندې کمانډ هم او د کوشش دا کوي چې د ماشومانو لیول ته راکوزیږي او هغوی سره په هغه کچ باندې خبره کوي. نو زما خیال دی ډېرې مسلې ډېرې ستونزې به د منځه وځي، ځکه چې د هر ماشوم خپل یو کورنی بیکګراونډ وي، دا هم کیدای شي چې د هغه مور پلار په خپلو کې وراني، په هغې باندې اثر وي، یعنې څه ته چې کیس سټډي وایي د ماشوم، دا هم کیدای شي چې د هغه اقتصادي مسله وي. لکه انور مانیروال ما ته وی چې د 5م جماعت کلاس ته زه لاړلم، په هغې کې یو ماشوم ډېر زیات خفه ناست او هغه په هیڅ قسمه دلچسپي نه اخیسته، تر دې چې په لطیفه یې هم ونه خندل.
نو چې بیا ما دفتر ته راوغوښته نو هغه ما ته وویل چې زما پلار مړ دی زه یتیم یم او موږ کره نن چای نه ده پخ شوی موږ کور نن چای نه ده څښلی نو چې ما پې چای وڅښلو اچولې مې ورله راوغوښتې نو بیا چې ما کلاس کې وکتل نو هغه چغېده نو زه دوی ته داسې استادانو ته وایم چې the bird that can sing and won't sing must be made to sing په کار دی سندره ووایي اخري کردار د ماشوم راځي نو ډېر ماشوم خو د استاد په لاس کې دی چې هغه ورسره مینه وکړي خصوصا د پرایمري ماشوم او هغه د هغه تربیت او روزنه په ښه طریقه وکړي د هغه کوشش وکړي چې په هغه کې جستجو تجسس پیدا شي یا کې د سوال کولو استعداد پیدا شي هغه ماشومان چې په نهم لسم یو لسم دولسم کې سبق وایي یا پوهنتونونو ته بیا ځي زه هغوی ته دا وایم چې ستاسو دا دور دا عصر چې دی په دې کې ستونزې ډېرې دي خو تاسو ته دا وایم که چېرې تاسو د خپل مور پلار عزت کوئ خصوصا د مور سره مینه کوئ او د هغې سره لاس امداد کوئ تاسو د یو بل خپل غریبانانو ماشومانو ملګرو سره مدد کوئ که تاسو د ژوند په دې سفر کې راپریوتونکی سړی ملګری راوچت کوي او که نور وس هم نی چې په لمنه ورسره وله تندی وچ کوي نو دا هم عظیم کردار دی نو زه تاسو ته دا درخواست کوم دویم دا چې ستاسو په لار کې به خنډونه راځي خوشحال بابا وایي چې غوټې پسې وهې په لاس په در شي چا وی دا چې په دریاب کې ګوهر نشته ته به مسلسل جدوجهد کې په ځان کې به امید نه وجنې نو بیرونی خنډونه تا ته هیڅ مسله نشي پیدا کولی ته چې کله جرأت وکړې نو د کائناتي ټول قوتونه به تا سره ملګري کېږي او خدای به دې هم مدد کوي او که چېرې ته جرأت نه کوې او ته پاسې نه نو سوال نه پیدا کېږي چې ته کامیاب شي ځکه چې انګریزان وایي یو آر دی پارټ اف ا پرابلم یو آر ناٹ دی پارټ اف ا سلوشن دویم دا چې کم منفي عناصر دي نو هغوی دلته کې دا خبرې خورئ چې لکه په تعلیم کې څه دي او مطلب نو دا دی چې زه تاسو ته دا خبره کوم چې څومره روانکاري خلک وي څومره بدماشان وي یعنی خراب ژوند والا نو هغوی چې د بدماش وایي دې ته چې خراب ژوند نو هغوی چېرته هم د چا دپاره ماډل رول نی دکه سړی چې نن د هغه ډېر خلک د یارې نه عزت کوي او د زړه نه نه کوي نو سبا له هغه چې دی نو چېرته د چا د ګولۍ د ړندې ګولۍ ښکار شوي او ته که فرض که ډیپټي کمیشنر شي که ته ډاکټر شي که ته پروفیسر شي نو تاله به خلک د زړه نه عزت کوي نو زه تاسو ته دا وایم چې تاسو کوشش وکئ چې د ژوند نه ونه یریږئ ځکه چې خوشحال بابا وایي په دې به دا خبر راټوله کړم خوشحال بابا وایي که اسمان د زمري په خوله کې ورکه د زمري په خوله کې مه پرېږده همت